ایو منیر ایو عیساق لکه زما ګوره ډېر زیات یاد شوی وې غم مه کوه اشنا زم درپسې پوره یوې هفتې لرالم ښځه راځه راځه دا غندلې اوسه ژوندۍ خوره مړه د خدای خاطر وکړه یو هفته وشوه چې راغلی یم 10 ګرامه خورې ظالمه خېټه مې راته خیرې وکړه دا لاسه کې په خېټه کې مې غندلې راونه خېږي داسې کار وکړه که نه ماښام مې له پیشتري غم کړه ډېر ټیسټي ساګي یار ته کښېنه زه لږ بار ځمه یار په وخت راشه ګوره ورک نه شي ښه لکه تا ته څه ضرورت ته ساکې راځه مونږ پخ کړی که نه مړه عیساقه ځان ته به مې دلته مالګه مساله اچومه هم په دې پټي کې به خورم که نه علیشه ماشومه وه ماشومه زه تا ته څه یم دې علیشه د خلکو کره کارونه کړي دي وړکوالي کې زمونږ فیصل آباد ته کډ وړې زما بچو د ډیران نه روجې روچتې کړي دي او خوړلې دي د ډیران نه ښه د ډیران نه روجې اوچتې شوي مونږ اوه یار چې دې غېږ کې را سره وایف وې که نو څومره خوند به یې کړی وي یار ټول خلک وایف هر سړی وي ما سره چې وي او ما سره چې وي زه دا وایف نه پېژنم چې دا وایف وایي څه ته مړه دا رباب او که نه چې وایف تا سره وې کله به ما ټانګولې او کله به تا ما وتا جوړه ګرځو مست مستیانه شاګرځو نمنو د چا خاني تل په پولیس ګرځو نمنو د چا خاني تل په پولیس ګرځو چې تاسو کې څوک ماته کمنټ کوي کنه هغه یو کمنټ زه ګورم نو چې څوک غلط کمنټ کوي هغه زه بلاک کم یا ډیلیټ کم یا بلاک کم نو غلط کمنټ والته دا وایم چې سم شي تاسو ځاسې بلاک کوم ښه بس سلامونه دي تاسو سلام واچولو پټولو لاړو ماته چې وګوري زه شم خمار ماته چې وګوري زه شم خمار او زلفو لشلک ورکوي لکه د مار ګلفانه کنزل تاسو واورئ په واتساپ باندې لګیا ده چې څه وایي تاسو ته چې کله خپلې ښځې سره سیکس کوي نو ته خپلې ښځې له کومه سینه چوپي ښي طرف ته وله سینه چوپي خو نه ګس طرف ته وله سینه چوپي دواړه څوک دې خوښ دي څوک څه نوم یې دی او ښایسته ده نو څه مور ته دې ویلي دي څه دې ویلي دا مسافر بچ پخپله دې وطن ته خو راځي نه او خپل بچي به ورته جالي خپل بچي به ورته جالي یا پلاره خپل بچي به ورته جالي یا پلاره وي راشه که نه وي مونږ د ستا په انتظار نو لږ راشه که نه وي داسې واړه پکې نوم شته دی چې خپل پلار یې خو نو نه دی لیدلی اوس په دې خدای پاک ورته وښي دا مسافر د خدای پاک زر وطن ته راشي چې اوس ورسره څه وکړم زر وطن ته راشي او دا جانان ورسره یم نو دوباره ملاوېده نه اوس دا مسافر د بل وطن ته کله نه خمځي نه او جړه راځي نه او دا مرده بعد تاسو ماته ویل که نه چې ته راځې نو زه وایم چې زما له باچایي راکوي چې زه دوی کې دا لرګي ومنډم نوره هېڅ خبره نه ده که څنګه بوسکره بالکل جناب وګوره صحیح ده دې د نور کېدو که تا کولی تا به د لور ته پرتوګ اچولی وی زما څه قصور نو ټیک ده زه به لور ته پرتوګ واچوم زما د پرتوګ به اوس ته سکې چې دا ما نه دې ویستی دی دا پرتوګ زما د پرتوګ به ته اوس سکې دا د ټیک ټاک د لکانو د پاره سم شي ښه لیک راکې ښه اوکې بچې قاري صاحب دم لنیم راغلی یو مسله ده راځه ته هغې تپوس نه کوم وایه بچې قاري صاحب چې چا نه څوک څه شی والي هغه ترې نو ورک شي نو دې باره کې څه حکم دی هیڅ حکم نه دی بچې بس روک شو نو شی روک شو نو روک شو ښه بس څه شو قاري صاحب ما ستاسو له کور نه ساړ ته بر وړلی بس هغه ما نو ورک شو څه ده قاري صاحب زه لاړم صبر وکړه بچې
هغه کیسې خو لوی کیسې دي ما ته زبانی خو یاد نه دي لپاره خو په کتاب ګورو دا دی وګوره مسله راووته که نه التبر من تاوان د تبر به تاوان ورکې دا مرده باد تاسو ما ته ویل کنه چې ته راځې نو زه یم چې زما له باچایي راکوي چې زه دوی کې دا لرګي ومنډم نوره هېڅ خبره نه ده که څنګه بوسکره بالکل جناب وګوره صحیح ده رقیب په میدان کې داسې نیغ نیغ راته مه کېږه تو باسې ګپ لګې او ما به تخته کړې نه چا نه هېرېږم او نه د چا خاني منم زه ملنګ سړی یم د الله مهربان زما د ملک ځوانان اوړي ډزې کوي و د خدای ظالمه تا سره دومره احساس نه و تا د واده د خوشحالۍ ته نه کتل تا د ګلونو ماشومانو ته نه کتل تا د زناورو ته نه کتل او خاص کر تا هغه زنانو ته مو نه کتل کومو چې په ځان باندې دنیا خرچې کړې وي دنیا میکاپونه یې کړي تا د هغوی خوارۍ ته مو نه کتل چې په ګنټو ګنټو لګیا وي تا زموږ ملک له څومره نقصان ورکړو تا زنانه څومره خفه کړي تا زنانه له څومره نقصان ورکړو تا سره دا احساس شته یوسف جان لالا ما به بالکل ډز نه وکړی خو قسم دی که ما ته دا پته وه چې بره په ونه کې د غوزو مچو ګبینو ښځې نه یو پپي اخیستل یو پپي سره لس نیکیانې دي خو چې ښځه دې خپله وي هغه کوم یو شیز دی چې د پیدا کېدو سره لزي پیدا کېدو سره او لزي پیدا شي بس والي دا ډزه